د غرونو خواته یو وړوکی شانتې کلی آباد و چې په هغې کې به خلکو ساده او پرسکون زندگی تیروله. هم په دغه کلي کې د حیدر په نوم یو غریب خو ډېر محنتي زمیندار اوسېدو. هغه سره خو نه ډېر زیات دولت او نه مالداره و، خو یو وفاداره اسپه ورسره ضرور وه. د هغې اسپې نوم مو شیردل او هغه د حیدر ډېره ریښتونې ملګرې وه. او د شیردل په سترګو کې یو داسې چمک و چې ظاهرېده به چې هغه هر څوک پیژني. او شیردل به هغه یو ځناور نه ګڼلو، بلکې هغه به یو ریښتونی ملګری ګڼلو. او د کلي خلکو به هر وخت دا خبره کوله چې یو ورځ به دې دا اسپه خرڅوي. خو حیدر به هره پیره مسکا شو او دا به یې زړه کې وي چې دا به زه هېڅکله خرڅه نه کړم. په یو کال په کلي کې ډېر شدید قحط راغو. د خوراک دپاره مسنو او پټي موچ شو. د حیدر په کور کې هم د خوراک دپاره سنو، خو هغه به اوس هم خپل همت نه پرېښودو. نو د کلي خلکو وله مشوره ورکړه چې د اسپه دې خرڅه کړه، نو په دې به خپل قرضونه خلاص کړي. نو د شپې حیدر د شیردل په سر باندې لاس کېښودو او خاموشه شو. د هغه په سترګو کې اوښکې وې، خو هغه په زړه کې دا پخه اراده وکړه. هغه دا فیصله وکړه چې هغه به هېڅکله هم هغه خپل ملګری خرڅ نه کړي. چې څو ورځې تېرې شوې نو د هغوی په کلي کې یو سیند و. د هغوی خواته یو حادثه راپېښه شوه چې خلکو وکتو نو یوه وړه شان ماشومه د هغه سیند اوبو ته ورپروتې وه. نو د کلي خلک ټول ویاړېدو، خو چا هم دا همت نه کولو چې هغه ماشومه بچ کړي. نو حیدر زر په شیردل باندې سور شو او د دریا طرف ته په تیزۍ سره روان شو. نو هغه اسپه بغیر څه د یارې په هغه اوبو باندې ورواچوله. نو حیدر هغه ماشومه د اوبو نه راوچته کړه او په غېږ یې کړه، او هغې بغیر څه د نقصانه د سیند غاړې له راوسته او هغه ماشومه هغه بچ کړه. نو د کلي ټولو خلکو حیدر ته په لومړني ځل په ښه نظر باندې وکتو، خو د هغه اصل امتحان لا پاتې و چې د هغه قسمت لیکلی و. یوه ورځ حیدر د فصل پیسو پسې د ښار طرف ته روان شو. لاره ډېره خطرناکه وه او هر طرف ته غرونه او د ډاکوانو خطره وه. نو اچانک د اونو نه څو ډاکوان راووتو او د هغو لاره یې ونیوه. او هغه ډاکوانو د حیدر نه ټول سامان ایشتلو مطالبه وکړه. نو شیردل دا خطره محسوسه کړه او په زور زور یې اوازونه شروع کړل. یو ډاکو د هغو خواله راغو، نو هغه اسپې ورله لته ورکړه. او چې موقع یې ولیده نو شیردل په ټول طاقت سره په منډه شو او هغه ډاکوانو په هغوی باندې فایرنګ شروع کړو او په یوه ګولۍ باندې هغه اسپه په خپه ولګېده. نو څه وخت مزل کولو نه بعد هغوی یو محفوظ مقام ته ورسېده او هلته ودرېده. نو حیدر د هغې اسپې خپه راوچته کړه او هغه زخم یې ورله صفا کړو او هغه ډېره په مشکله هغه اسپه واپس خپل کلي ته راوسته. نو هغه ډېرې ورځې د هغې اسپې خیال وساتو او د هغې د صحت لپاره به یې دوا کوله. نو په مزه د شیردل صحت ښه کېدو، خو هغه ډېره کمزوري شوه. د دغې واقعې نه پس د حیدر په کلي کې نور هم عزت ډېر سیوا شو. وخت په مزه تېرېدو او هغوی دوانو به اوس په خوشحالۍ باندې زندګي تېروله. یو ماښام ور په پرېوتو و او ګیر چاپېره ماحول ډېر ښکلی و. بوډا شیردل په خاموشۍ سره د حیدر سره ملاست و. نو اچانک د هغه ساه په مزه شوه او د هغه سترګې بندې شوې. نو حیدر د هغه نه غېږه راتاو کړه او په جلا یې هغه ته الوداع ووی. په هغه ورځ د کلي خلکو دا سبق زده کړو چې ریښتونې وفاداري د ټولو نه غټ دولت دی. ملګرو، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. که چېرې ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.